علم به کوي د اهل ذکر نه به کوي چې د هغه نه تفوس وي چې هغه د دې نو الحمدلله ما درته وویل چې په دې کې د اهل علم چې کومه صفحه را اړوي بلکې د اوس زمانې هغه مه را اړوه زه دا درته وایم د اوس زمانې د خو دا سیکولر مخلوق ټول اختلاف ورسره لري راسه د محدثینو صفحه راواړه راسه د فقهاو راواړه راسه د مجتهدینو برمل نه تاسو د اجازه راکړه تاسو د کوم ډاکټر سره نه قاری صاحب محترم زه ډیر محترمانه باس کوم ولې درته وایم دغه یو اشتباه دا ده چې زه ژورنالیست یم کله چې باس بل طرف ته ځي بیا زه یې نه پرېږدم ما ویلې تاسو دا اوس فتوا صادره کړه چې برمل واجب القتل دی زما پوښتنه تاسو نه دا ده چې که برمل واجب القتل دی تاسو مطمئن یاست تاسو ویلې د دې حدیث په اساس زه مطمئن یم چې دغه حدیث وایي چې هر چا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي وکړه باید مړ شي ما ویلې ډېر ښه آیا دغه حدیث عام دی که خاص تاسو ویلې چې دا عام دی وروسته ما ثابت کړه چې ښه که عام دی خو دا خو لیونی ته بیرته خبره دې واوښتې دي ودې ویلې چې نه 3 خلک دې معاف دي اول دې ونه ویلې چې 3 خلک معاف دي اجازه راکړه اوس دې ویلې چې 3 خلک معاف دي اول ودې ویلې چې لیونی معاف دی چې ماشومي معاف دی او چې ناپوهه یې معاف دی دا درې لامله دی ویلې صحیح ده اوس ما پوښتنه دا ده چې ته که وایې چې برمل واجب القتل دی مطمئن یې چې دا سړی لیونی نه دی د کوم ډاکټر سره دې مشوره کړې مخکې د دې چې فتوا صادره کړي ظاهري حالات موجود دي تو خو ظاهرا ګوره یو شی درته وایم جناب مولوي صاحب صدقه دې شم دغه رواني تکلیفونه داسې دي یو نفر ګډیږي خاندي لوبې کوي اتڼې اچولی نن د ورځې د شپې ځي خودکشي کوي دا دلته چې کوم تکلیف یې که نه هغه ستا ظاهر کې نه ښکاري دا داسې نه دی چې لاس دې مات شي او ته وایې چې هغه دی خو ښکاري چې لاس یې مات دی که نه څوک چې عقلي و عصبي ستونزه لري وایي دا تر ټولو ډېر خاندي خلک فکر کوي چې دا تر ټولو ډېر خوشحاله سړی دی اما هغوی تر ټولو ډېره ژوره ستونزه لري نو ته ماته وایې چې د ظاهر ښکاري زه تا نه یو پوښتنه کوم د 15 رواني اختلالاتو نومونه ماته واخله زه د خبره منم د 15 رواني اختلالاتو نوم واخله ته ماته ټیم نه راکې زه بر چې خبره شروع کړم بیا د 15 پوښتنه اخوا مه بیایه ګوره مشره ما دا اوس ټوله خلاصه تا ته ویلې اوس زه بیرته راځم ما ته ګړي ته ټیم ونیسه ګوره مشره که ته غواړې چې مونږ داسې بحث وکړو چې لکه ته لیکچر ورکړې په دواړو سترګو اما زه دا وایم چې ما مخکې ټولې خبرې ستا وکړې زه دا اوس ټیم درکوم 15 دقیقې نه 20 دقیقې ولې آن ټو پوینټ به ماته جواب راکوي زما مشره پوښتنه تا نه دا ده چې تا ویلې ما ځکه په برمل باندې د واجب القتل فتوا کړې چې دا رواني حالت سم دی ځکه د ظاهر نه ښکاري پس تا خپله تشخیص کړی چې دا سړی لیونی نه دی نو زه وایم چې ته کله دومره غټ عالم یې چې خپله ګورې چې څوک لیونی دی څوک نه نو حداقل د 15 رواني ناروغیو نوم خو راته واخله دا پوښتنه بې معنا نه ده مشره او که ته د 15 رواني ناروغیو نوم نشي اخیستی نو څنګه وایي چې برمل روغ دی اوس خبره ختم شوه مهرباني دا زما پوښتنه څو منټه به انتظار راته کوي چې بیا به میاشته نه راځي زما ټولې خبرې تا په میان کې راکاټ کړې مهرباني چې زه خبره کوم ته میان سره زما خبرې ټولې کاټ ما جواب نه هسې نه ده ګوره دغه شی زما اوس تا ریکارډېږي جناب قاري صاحب زه به ستاسو دا ریکارډ بیخي یوټیوب ته ورواچوم زه د خبره نه کټ کوم نه یې پرې کوم اما کله چې زه پوښتنه کوم هغه نه ده شوم نه هغه خو که یوټیوب ته چې زه خپله ګس ورباندې پوهېږم نه چې څنګه ډاونلوډېږي څنګه جوړېږي والله که مې سر پخله دا خبره دلته چې زه جواب ته راسه زه جواب شروع کړم ته زما منځ ته راځي زما دا جواب پوره نه مهرباني ډاکټر صاحب تا اول خبره ستا مین اعتراض دا دی چې آیا دا فتوا ستا ده که دا فتوا د اهل علم ما درته وفرمایل چې دا فتوا زما نه ده بلکې زه د دې موجوده زمانې په دې موجوده صدۍ کې 100 کاله چې تېر سوي یا ژوندي دي یا وفات سوي د دې فتوا نه درته پیښو اوله فتوا ما تا ته د چا نه پیښ د حدیث نه پیښو دویمه فتوا زه تا ته د خلفای راشدینو پیښو دریمه فتوا زه تا ته د محدثینو پیښو څلورمه فتوا زه تا ته د امت د فقهاو د مذاهب اربعو پیښو د هغه نه بعد پنځمه فتوا
زه تا ته د امت د هغه تشریح کوونکو پیښوم چې دا دین ټول د حدیثو ټول تشریح کړي دي چې هغه دا فتوا ورکړې دي چې فقتلوه دا سړی د قتل شي. یو خبره دا خلاص شوه. ما درته وفرمایل که په دې کې ته وایې چې نه دا سړی دې نه قتل کېږي چې سړی د رسول الله توهین کوي یا یو سړی بار بار په یو وار نه په خطا کې نه یعنی بار بار د اسلام استهزاء کوي سپکې بیانوي دا سړی دې نه قتل کېږي نو بیا ته د دې په مقابل کې ما ته داسې جواب پیش کړه بالکل زه بې د سره ومنم. دوه خبره. دریم خبره ته دا وکړه چې آیا دا حدیث عام دی که خاص دی. زه درته یم چې دا حدیث عام دی. تا د دې په مقابل کې وفرمایل چې بیا خو په دې کې لیونی راځي کشنی راځي بل داسې څوک راځي نو دا خو بیا عام حکم دی په ټول. زه درته یم چې د حدیث تشریح حدیث بیانوي ځکه چې د دې حدیث تشریح موجوده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د درو کسان دا د دې ځای کلم پورته دی یعنی د دې ځای حساب کتاب نسته دا به استثناء وي په هغه کې دا کشنی او مؤمن یعنی لیونی دا ټوله پکې راغلي دي. نو پاتې سو درېیمه مین خبره ستا دا ده چې آیا برمل دا تحقیق سوی دی چې دا لیونی دی نه که دا دماغي طور ټیک دی بلکې د دې چې دی مین بحثونو ته راځي دی په ملکي سطحه باندې بحث کوي دی د ملک په حالاتو بحث کوي دی د غټو غټو اشخاص سره بحث کوي دته د اسلام په هر رکن باندې دی اعتراض کوي او د اسلام داسې په یو انداز کې د هغه توهین کوي نو بیا زه په هغه باندې څنګه حکم د لیوني وکړم. وسته جواب اسما پوښتنې خو جواب نشوي مشره ولې یو ما دا یو خبره کوم یو خبره پاتې سو دویم خبره ته ما ته داسې یو فتوا پیش کا داسې یو مسله پیش کا چې یو سړی مسلسل بار بار د اسلام توهین کوي نو د هغه به اول دا تشخیص کوي چې دا سړی دماغي طور ټیک دی که نه دی. د دې جواب ته راته تا زما پوښتنې جواب نه کړې هغه ټولې به پرېږدو خو زه به درته آن ټو پوینټ جواب درکړم لکه ما تا نه توقع درلودله چې داسې جواب راکړې لکه دا اوس چې زه درکوم. قاري صاحب زه مستقیم جواب درکوم خبره خوا دې خوا نه وړم. کوم اسلام چې زه پیژنم او کوم دین باندې چې زه ایمان لرم هغه ما ته وایي چې هر هغه مسلمان چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې توهین وکړي او توبه وکړي نو د لومړي ځل دپاره باید دا وبخښل شي ولې که په دوامداره شکل دا کار کوي باید د قتل جزا ورکول شي مګر په شرط د دې چې دا سړی مسلمان او بار بار دا کار کوي او په یو اسلامي نظام کې ژوند کوي دته به د قتل سزا څوک ورکوي او د قتل امر به پې څوک صادروي قاضي ټیک ټاکي مولانا قاضي به دا کار کوي که مسلمانی زه ټیک ټاکي مولا یم زه نشم کوی د اسلام ټیکهدار به دا کار نه کوي د ځان د مشهورولو دپاره زه د اسلام ټیکهدار یم راغلی یم ټیک ټاک کې وایم چاله برمل مړ کوي زه دا کار نشم کوی. پس دا شوه د مسلمان حل لاره. دوهم که یو فرد کافری او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي زما په نظر چون ما په دې اړه ډیره مطالعه نه ده کړې زما په نظر شاید واجب القتل چون زه دغه نه لرم لکه زه مطالعه نه لرم په شرط د دې چې د یو مسلمان پې زور ورسیږي. اوس مونږ اول باید په دې بحث وکړو چې ته برمل مسلمان ګڼې که ملحد. که یې ملحد ګڼې خو ډېر کفار دي په امریکا کې نو چې د ده نه یې ډېر توهینونه کړي لومړی باید هغو له منځه یوسو. حتی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شان کې دومره ستره ګستاخي وشوه چې د هغه کارتونیانې چې دی چاپ کړه آیا د هغه په اړه کله راغلي یې لایف مو کومه فتوا ورکړې که نه. او دوم اول ما ته دا وایي چې ستاسو په نظر اوس برمل په اول ملحد دی که مسلمان چې زه تاسو ته وایم چې اسلام په حق کې څه وایي ستاسو نظر څه دی ځکه دا سړي خو اوس بیا کلمه تازه کړې. د مسلمان د کوره تللی دی د مسلمان په معاشره کې په آل و عیال کې لوی سوی دی. نو اوس څه شی دی مسلمان دی که کافر؟ اوس مکمل ملحد دی کافر دی مرتد دی زندیق دی بالکل واضح خبره. او هغه بله ورځ کلمه تېره کړه مشره یو دیني عالم سره ناستو په بنډار کې هغه وویلې چې ګورئ که یو مسلمان د دین نه خارج شو او بیا راغی بیا خارج شو بیا راغی نو د داسې مسلمان دپاره درې ځلې چانس شته
مطلب یو ځلې لاړ بیا راغی بیا لاړ بیا راغی بیا لاړ بیا راغی تر دریم ځله پورې منل کیږي. بیا په څلورم ځل بیرته د ده نور اسلام د منلو نه دی ځکه ده ترې نه رشخندي جوړه کړې. نو هغه دیني عالم موږ ته ویلی چې اسلام خو وایي چې 3 ځلې پورې چانس لري او د برمل هغه ځلې چې په لایف کې زه ورسره وم چې کلمه یې تېره کړه دی وروستی ځل و لکه دریم ځل و. نو اوس ته که ورته کافر وایې نو د هغه خو دریم ځل دی که نه دا څنګه خبره داسې ده د ده دا کلمه تا ومنله چې ده دا د بلکل اقرار باللسان و تصدیق بالقلب باندې وکړه. نو د قلب خو زه لکه ګراف نشته را سره چې زه هغه کېږدمه چې د ده قلب کې څه روان دي که نه ولې په خولې یې راته وویلې اوس یې ومنم په خولې که نه. زما 100% دا یقین دی ته چې کومه کلمه ووایې زما 100% دا یقین دی چې دا ستا په زړه کې هم قبوله ده چې ته په خوله باندې وایې او ستا په دې خوله باندې هم دا بلکل 100% یقین دی او د برمل په خوله باندې ستا دا یقین دی چې دا کلمه وویل د بلکل مکمل طور اسلام مسلمان سو. زه ګوره یو منطقي سړی یم جناب قاري صاحب. زه دا وایم نه زه جواب در کوم. زه دا وایم چې زه د برمل د زړه نه خبر نه یم چون په غیب باندې یوازې خدای پوهېږي. ته راته وایه چې ستا زړه څه وایي. نو چې ته خبر نه یې نو بیا ته څنګه د هغه دفاع کوې؟ زه تا نه پوښتم. دا خو واضح خبره چې هغه د استهزا په طور ویلې د ځان د شهرت دپاره یې وایي دا کیسې او سلسلې کوي. ته ترې خبر یې؟ بلکل خبر یم. څنګه یې د زړه نه خبر یې؟ وحې در باندې ما ګایولی دي زما مجلسونه ورسره سوي دي زما خبرې ورسره سوي نه په هغه لایف کې چې د کلمه وویلې په ډېر دروند حالت یې وویلې بخښنه یې وغوښته ویې ویلې ټولې ویډیوګانې م ډیلیټومه په خولې چې څه وویلې ما ته د منلو وړ وه ولې د زړه نه یې زه خبر نه یم. ته یې د زړه نه خبرې لکه وحي درته راځي څنګه مطمئن یې؟ زه درته وایم چې اسلام کې شرط دا دی زه یې واورم چې دی په کوم انداز وایي دی په کوم انداز وایي نو ما خو اورېده دا خو ستا د خولې خبرې ستا د خولې نه ته وایي چې ده وویل خو زه دا وایم چې زما یقین ورباندې نسته په دې منسته چې دا بار بار په دې خبرو کې موږ ګایولی دي سره یو ځای د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت وکړي دویمه ورځ یې برته استهزا کوي. تاسو تحصیلات څومره دي جناب قاري صاحب؟ دا زما تحصیلاتو سره څه کار لري یار؟ چون ته خو قاضي یې نه نو دلته اوس ما قاضي نه یم. ښه چې قاضي نه یې نو څنګه به برمل د مرګ فتوا صادروي؟ څنګه وایي چې زه د خولې نه خبر نه یم په زړه باید مطمئن شم؟ څنګه وایي چې باید راشي زما په مخ کې باید د شهادت کلمه ووایي؟ اهل علم فتوا پیش کړه تا ته اوسه پورې د اهل علم پر فتوا باندې بلکل نه امین کړی دی نه د هغه رد کړی دی نه د په هغه باندې جواب کړی. زه هېڅ نه پوهېږم چې ستا پوښتنه څه ده مشره؟ ډاکټر صاحب ما درته وویل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ونیسې تر دې زمانې پورې زه په کوم انداز غواړې دلته یې درته پیش کوم تصویر یې درته راوړم چې زه دا فتوا درته پیش کوم چې یو سړی بار بار د الله د رسول توهین کوي د هغه استهزا کوي فقتلوه دا سړی دې قتل سي. ته داسې فتوا راوړلی سي چې یو سړی د الله د رسول توهین کوي بار بار یې کوي مسلسل یې کوي نه دا د قتل نه سي. ګوره جناب قاري صاحب صدقه دې شم محترم زه چې کوم څه وایم په هغې ته سر نه خلاصوئ که نه زموږ نظر چې دی یو دی. زه درته وایم کوم فرق دی که یار ډېر فرق دی سره کې ښه نه دی صحیح ده صحیح ده ډېر فرق دی زما ستا په نظر کې خو ستا خو ما پرېږده ته وګوره زه درته څه شی وایم چې هغه ستا نظر دی که نه. زه وایم هر انسان چې د وروستي پیغمبر سرور کائنات صلی الله علیه وسلم توهین کوي زه وایم هغه واجب القتل دی. ته دا خبره منې؟ خو نظر مو یو دی که نه نو بیا ولې وایي چې نه دی؟ نو یو په دې نه دی نو بیا تا د برمل دفاع ولې وکړه چې دا نه قتل اوس صبر وکړه چې اوس صبر وکړه قاري صاحب چې دوم جز ته راشو خیر دی دا خبره بل طرف ته مه وړه. ګوره الله تعالی په قرآن عظیم شان کې وایي چې کله تاسو سره بحث کوئ یکسانیتونو ته راشئ. په دغه یو شي مو نظر یو دی چې زه م وایم چې څوک د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بې احترامي کوي هغه واجب القتل دی ته م وایي واجب القتل دی. اما بس باید اوس دوم سټپ ته یوسو په دې یو شي کې ما تا دواړه راځي. دومه خبره اوس دا ده زه وایم چې که دا سړی مسلمان یې ورسره به څه کېږي او که کافر یې ورسره به څه کېږي. صحیح ده تا تر اوسه دا خبره نه ده واضح کړې اما زما جواب مشخص دی. زه وایم اسلام داسې وایي چې که چېرته دا سړی مسلمان او توبه یې وکړه نو څه به کېږي
او که دا سړی کافر وي نو کافر نه خو اصلا مسله نشته څه به کیږي. دیني عالم ته یې زه یو عادي ډاکټر یم زما پوښتنه اوس دا ده چې یو دقیقه برمل پرېږدو ما ته دا جواب راکړه که یو سړی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم توهین کوي او دا سړی مسلمانی ورسره به څه کیږي او که دا سړی کافر ورسره به څه کیږي. که مسلمانی لیونی ورسره به څه کیږي، که مسلمانی ناپوهه ورسره به څه کیږي، که مسلمانی ماشومي ورسره به څه کیږي. دغه ومشره مخکې دې چې فتوا صادر کړي دغه ټول جزئیات خو ما ته ووایه چې زه پوه شم. ډاکټر صاحب تا اوله پوښتنه دا وکړه که یو سړی مسلمان وي د اسلام داسې توهین وکړي د دې به څه کیږي. دا خبره وه صحیح سلو. بیا ته برته ما ته وایي چې یاره زه له تا په دې وضع پوښتنه کوم چې ته یو قاري صاحب یې تا زه تپوس کوم زه په دې کې معلومات حاصلوم زه دغه کوم نو ته خو زما سره یو خبره نه منې چې تا زما سره بیا خبره هم منلی نو مسلمانی چې بار بار عمل کوي دا به درته زه بل فتوا هم راوړم بلکې د و زمانې ګور زه د و زمانې فتوا هم نه راوړم انشاءالله هغه وخت راوړم چې زموږ څیزه 1500 کاله مخکې تېر شوي دي 200 کاله مخکې تېر شوي دي 800 کاله مخکې دا هغه محدثینو راوړم چې یو کس وي مسلسل بار بار یې کوي قتل خیسته کې د دې سړي توبه قبوله نه ده منې که نه منې. اوس فتوا پرېږده مشره دا زما پوښتنې را ځواب کړه. نه دا خبره درته کوم چې یو سړی بار بار توهین کوي او بیا وایي چې زه توبه باسم په دې د دې سړي ګټه توبه قبوله نه ده. ښه ګوره مشره دقیقا در سره منم بیخي در سره منم هم نظر یم. یو نفر دی روغ هم دی جوړ هم دی لیونی هم نه دی مشکل هم نه لري بالغ هم دی او مسلمان هم دی او توهین کوي بار بار کوي دا واجب القتل دی. صحیح شو. اوس ما پوښتنه دا وه چې اوس به همدغه موضوع بیرته راولو برمل ته. برمل ستا په نظر اوس مسلمان دی که ملحد؟ د مسلمان د کوره تللی دی او د ده مخکې داسې دغه سوي دي چې بالکل زه مسلمان خو مخکې مې هم د اسلام سره خاص زړه نه غوښتلی چې کله بیا ولاړم بیا هم پوره تحقیق دا کړی دي او زه دا غواړم خپل روشنخیالۍ طرف ته راولم او د ده مخکې زاړه اقرارونه موجود دي. اوس نه اوس ما پوښتنه دا ده مشره زه خو یو پوښتنه کوم زه وایم اوس ستا په نظر دا مسلمان دی که کافر ستا په نظر ملحد دی کافر دی کافر دی. ښه یو کافر چې روغ و جوړ او سم صحیح په عقل کامل و سالم سړی او بار بار د پیغمبر توهین کوي هغه سره باید څه وشي؟ هغه به قتل کېږي. به قتل کېږي به په کومو شرایطو؟ په کومو شرایطو؟ شرایط واضح دي. نو څه شی دي؟ شرایط دا دي چې د نبي توهین کوي حدیث ورته متوجه دی. نه مشره لکه په کومو شرایطو هدف مې د شرایط زه خو در سره منم زه وایم دغه اوس ته غواړې دغه اوس مونږ امر صادر کړ چې برمل عاقل هم دی بالغ هم دی روغ و جوړ هم دی ملحد هم دی او د توهین هم کړی د پیغمبر او واجب القتل دی. تر دې ځي ما ته هم نظر زه در سره منم تر دې ځي. صحیح ده. اوس غواړو دا باید واجب القتل دی باید وی وژني. صحیح ده. څوک یې وژني څنګه یې وژني سلا د کومه کوي څنګه ورځي په کوم شکل وژني دا راته وایه شرایط یې فتوا خو دې صادره کړه اوس داسې فتوا څه په درد خوري چې بیا ته هغه عملي نه کړي. ښه نو ته وایه سلا دې کومه ده دا نور چې کوم په انډیا کې چې کوم کس د رسول الله توهین وکړي هغه په کومه طریقه باندې قتل شو؟ نه پوهېږم. نه په انډیا کې چې کوم کس د رسول الله توهین وکړي خو هم نه سلا ولا نه د هغه سره داسې یو اسبابو چې قتل شو خو بیا هم د هغه کوم سړي چې توهین کړی بیا هم قتل شو. خو څنګه شو لکه څنګه داسې وشو ته راته ووایه چا قتل کوي اوس د هغه سړي حالت څه رقم ته دی چیرته دی ته مې پوه کړه که نه زه خو نه پوهېږم. مسلمان قتل کوي هلته خپل انډین مسلمانو هغه قتل کوي په هماغې موجوده انسان دی عالم په نامه باندې دی بیا هغه هم شهید شو په دې لارې هغه کسو چې داسې کارونه یې کول لکه برمل چې کول بار بار یې کول. اوس د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې صحیح ده ابولهب د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم توهین کوونه مشکلات ورته جوړول په هغې وخت کې دغه حدیث شریف و که نه؟ نو د ابولهب سره خو د جهاد سوی دي نو
نو ابولهب خو معاف سوی نه دی، نو که ته وایې که معاف سوی بلکل زموږ خطا وای. جهاد ورسره مثلا چا کوو؟ صحابه ورسره کړي دي، رسول الله ورسره کړي دي، چې کوم صحابه موجود وو هغه ورسره کړي. او دغه فتوا چې تاسو صادره کړه نه، دا فتوا هر څوک صادرولی شي په برمل باندې؟ که څوک علم لري، څوک معلومات لري، بالکل یې صادرولی شي. ودې ګوري علی الاعلام فتوا ده، څه فټه فتوا نه دي چې یاره چې په دې کې یو کس وایي چې ماته دا نه معلومېږي. دا خو د ځان لپاره یو بهانې جوړول دي چې یاره زه نه ورباندې پوهېږم، زه به هغه کوم، زه به دغه کوم، تحویلات به جوړوي. یا خو بېله خبره ده چې یو سړی اهل علم کې که ته وایې وده یو منټ که ته وایې چې ته دا ماته راپېښ که ماته مقرره که زه 15 منټه صرف دغه کېږم، زه به دا ټولې فتوا تعالی دا پر غټ سکرین راوړم. خبره د مذاهب اربعو فتوا هم دراوړم، د محدثینو د امت د ټولو غو دراوړم. د دې نه به زه تا ته واضح کوم ثبوت درکړم. قاري صاحب خو زه چې خبره منم ته په غوسه یې؟ نه غوسه نه یم، بالکل نه. خو زه درته وایم خبره دې منم راغلی دی، تا سره بحث راغلی یم، زه څومره خوشحاله ته وایې ته غوسه یې. نه خو دا اوس جدي شوي وایي چې زه یې کته کوم بېرته نه، صحیح ده، زه لګیا یم، خبره دې منم. زه داسې وایم چې که سبا ته یو بل کافر راپورته شو او بیا یې داسې یو څه وکړه او زه راغلم او ومې ویلې چې واجب القتل دی، سر ته یې پرې کړي، جواز لري ماته؟ بالکل یې لري. او که زما دلته یو ملګری دی هغه هم دا فتوا ورکړي داسې ټایټه ګیره کله ده 15 وخته مونځ هم نه کوي. هر سړي ته مسلمان ته اجازه ده چې معلومات ورکړي، ضروري نه ده چې خامخا به زه ژیره لرم بیا به زه معلومات لرم. مطلب د یو چا د قتل فتوا هر څوک ورکوی شي په اسلام کې؟ چې خبر وي د څه شي نه؟ د حدیثو نه، د قرآن نه، د قرآن د قوانینو نه. دغه کوم حدیث چې تا ماته وویلې جناب مولوي صاحب، ما تا ته ویلې چې ته د دې حدیث پس منظر ماته ووایه، تر اوسه پورې ته ترې نه خبر نه یې فتوا ورکوي؟ ولې خبر نه؟ پس منظر یې ووایه. ما خو درته وفرمایل چې دا حدیث عام دی. نه تا راته ونه فرمایل پس منظر، پس منظر یې راته وفرمایه. پس منظر پوهېږي مولوي صاحب چې ته وایي یاره دا ډېره سخته ده چې اوس زه د پس منظر لغت تا ته معنا کړم. ګوره هر حدیث چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي د یو پیښې یا د یو دلیل یا د یو علت په اساس یې وایي. مثلا ته په کور کې ناست یې، ستا پلار وایي چې سر د نن نه به پرته د ما د اجازې څوک د کور کې پیسې نه اخلي. دا خبره یې ولې وکړه؟ چون په دې کور کې غلا شوې. د غلا نه وروسته د پلار مجبوره شو چې دا کویدات وضع کړي. یا ته ناست یې شپې بنډار دې کړی، لډو دې کړي ملګرو سره، د شپې 2 بجې راځي، ټول کور کې چې دی درته په تشویش شوګیري کړی. چون تا یو مشکل جوړ که، پلار د فتوا صادروي چې سر د نن نه به دې کور ته د 6 بجو نه ناوخته څوک نه راځي. په همدې شکل هر حدیث چې د وروستي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لخوا ویل شوی یو پس منظر لري، یو دلیل لري، یو عامل لري. زه دا دومره بحث مونږ وکړ، زما لومړۍ پوښتنه تا نه همدا وه، ما ته پرېښودې چې اول د خپل زړه یخ کې جناب مولوي صاحب، لاړ شي اخوا دېخوا. زه بیرته تا ته وایم چې ته کوم حدیث چې وویلې چې هر څوک د وروستي پیغمبر په شان کې بې احترامي کوي هغه واجب القتل دی، په دواړو سترګو منم یې. د دې حدیث پس منظر ماته ووایه، ته یې نشې ویلی چون ته نه پوهېږي، تا یوازې حدیث راخیستی دی او خلاص. ومن الله توفیق. صحیح شو ډاکټر صاحب چې زه نه پوهېږم، زه په دا حدیث نه پوهېږم، چلو دا حدیث ته راته تشریح کړه. د ځان نه، د ځان نه، چلو د محدثین نه، د صحابو نه، د فقهاو نه، د امت علماو نه. چلو مطلب دا دی یعنی چې زه ختم ته شروع. دا چلو دی د کوم ځای نه زده کړی قاري صاحب؟ بس دا پښتو بوله، اردو بوله. پاکستان کې د درس ویلی دیوبندي علماء دیوبند سره تعلق لرم، تبلیغ. دا دیوبند څه معنا؟ دیوبند یو ځای نوم دی، یو ځای نوم دی. ما فکر کوله که دیوان چې بندي کوي. چلو ټیک ہے، زه خو نه پوهېږم. اوس ته عالم یې، ما تا نه پوښتنه کړې مشره چې ته په دغې نه پوهېږې، پس منظر نه پوهېږې. زه به درته دومره وایم چې زه به دا اوس خیر اجازه راکړه چې لاړ شم پس منظر یې سرچ کړم، تا ته یې ووایم، ځکه زه صادقه انسان یم. زه دلته د شکست او د ګټلو دپاره نه یم راغلی. ناولده پکې وکړه ډاکټر صاحب،
چې ته ما ته وایې ته په خپله خبره کوم خطا یې او تا ته خپله معلومه نه ده. دا ډېر عجیبه خبره نه مشره ما ته معلومه نه ده ځکه زه تا نه پوښتنه کوم صدقه د شمس تا ته معلومه نه ده ته خو بیا زما غم نه منې او خپل هم نه ده در معلومه. دا ګوره مشره زه تا ته داسې وایم زه وایم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډېری احادیث دي چې زه پرې پوهېږم او دا ټول احادیث ته ما ته 2 حدیثه پیش کړه، یو حدیث پیش کړه، 2 پیش کړه، صحیح حدیث ته ما ته پیش کړه دلته چې هغه کې دا لیکلي وي چې څوک د رسول الله توهین وکړي بس هغه ته هېڅ مه وایاستئ. زه د پس منظر شی پیش کړه پیش کړه خیر حارث چلو یک یو دقیقه مشره ما تا ته ویلی تا یو حدیث ویلی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلی چې هر څوک زما په شان کې ګستاخي وکړي هغه واجب القتل دی. ما تا ته ویلی د دې حدیث پس منظر ما ته ووایه. تا ما ته ویلی زه صحیح ده زه پرې نه پوهېږم ته یې راته وایه. ما تا ته ویلی چې زه هم پرې نه پوهېږم. راځه چې دواړه لاړ شو د دې پس منظر مطالعه کړو بیرته راشو یو ډیبیټ وکړو او دواړه پوه شو چې د دې حدیث پس منظر څه شی دی. ځکه زه د هغې خلکو نه یم چې ټیک ټاکي د اسلام ټیکهدار اوسم چې نه پوهېږم وایم نه پوهېږم. اوس اجازه راکړه مشره اجازه را زه تا ته یو حدیث وایم د دې حدیث پس منظر هم درته وایم صحیح ده. یو ورځ چې دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي ناست دی یو ښځه راځي وایي چې دا زما زوی ته نصیحت وکړه چې شیریني ونه خوري. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ ورته نصیحت نه کوي. دا ښځه چې په دوام ځل راځي بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغه زوی ته نصیحت کوي چې شیریني مه خوره چې غاښونه دې چینجنوي مثلا یا ګوړه مه خوره. ضعیف دی چې سند یې بیان کړ. سند ما ته زده نه دی واقعیت وایم چې ما بیا ته څنګه حدیث بیانوي چې حدیث خو ولاړ په سند باندې الاسناد من الدین تا دا اورېدلي چې سند دا د دین حصه ده چې د حدیث سند معلوم نه وي نو بیا به موږ څنګه هغه حدیث صحیح ګڼو چې هر حدیث به بیا هر سړی به وایي چې دا حدیث داسې دا حدیث دا صحیح خبره ده. زه به دا اوس دغه وکړم سند به راوباسم چون ما ته یاد نه دی چې دقیقا کوم حدیث دی ما حفظ کړی نه دی. بیانوي څنګه مشره یعنی چې تا ته د حدیث سند یاد نه دی تا ته دا معلومه نه ده چې دا حدیث صحیح دی ضعیف دی مرفوع دی منګړت دی څه دی نو بیا ته ما ته بیانې څنګه د په دلیل کې څنګه ما ته تېر قاري صاحب ما مخکې تاسو ته ویلې چې الله سبحانه وتعالی په قرآن عظیم الشان کې وایي چې تاسو هر ځای کې کافر ولید وایي وژنئ. دا د قرآن عظیم الشان یو آیت دی چې ما یې ژباړه تاسو ته وي. اما که چېرته تاسو ما ته وایي چې کوم آیت دی زما آیت په یاد نه دی ځکه زه انسان یم او ما قرآن عظیم الشان حفظ کړی نه دی زه یو عادي ډاکټر یم ولې ترجمه یې راته په یاده ده او مطمئن یم چې دا آیت په قرآن عظیم الشان کې شته. که ته چېرته رانه آیت وغواړې او سفاره یې وغواړې زه دفعتاً ځم قرآن عظیم الشان ته درته پیدا کوم. پس که ته یو حدیث نه مطمئن یې چې هغه شته دی حتی ته کولی شې د یو حدیث تنه مفهوم بیان کړي. ګوره مشره دا ډېر ابتدایي مسایل دي که یو دیني عالم یې داسې یو پوښتنه باید ونه کړي چې هغه ډېره بېځایه ګوره اجازه راکړه قاري صاحب اجازه را ته حتی کولی شي د یو حدیث مفهوم بیان کړي تر څو خپل پیام ورسوي په شرط د دې چې مطمئن اوسي چې هغه حدیث شته دی. بس داسې یو پوښتنه مه کوه چې زه ستا په علمیت کې شکي شم. زما اساسي بیرته پوښتنې ته راځو خبره به اخوا دېخوا نه وړو. ما تاسو نه پوښتنه دا وکړه اجازه راکړه مشره ما تاسو نه پوښتنه دا وکړه چې تاسو ویلی چې یو حدیث شریف دی چې هر چېرته مو څوک چې د پیغمبر ګستاخي وکړي واجب القتل دی. زه تا ته وایم د دې حدیث پس منظر ووایه. نه ته په پس منظر پوهېږي چې دیني عالم یې نه زه په پس منظر پوهېږم چې یو عادي ډاکټر یم. نو راځه چې یو کار وکړو د لاړ شو بیرته اصلا دغه حدیث چې تا ویلی په کوم ځای کې دی په کوم کتاب کې دی څوم حدیث دی دا حدیث خپل هم پرې نه پوهېږي. ما ته دا اوس وایي چې حدیث بې ریفرنسه مه وایه. زه خو تر اوسه په ریفرنس نه پوهېږم دا زه نادانه ته خو پوهېږې د حدیث دې ویلی صحیح ما د ګوړې اجازه را کاري صاحب ما د ګوړې خبره وکړه تا سم په سړي باندې د قتل فتوا جاري کړې د حدیث شمېره درته زده نه ده. بس صحیح اوس ما ته 2 منټه ټیم راکړه 2 منټه ټیم در کوم بس مهرباني. صحیح تا دا تپوس راته وکړي چې دا ما چې کوم حدیث درته پیش کړی ته وایي چې دا حدیث په کوم کتاب کې دی د دې سند څه دی دا صحیح دی کمزور دی ضعیف دی څه دی کومه شمېره حدیث دی زه تا له ټوله په دا اسکرین باندې درته راوړم سکرین بریک ده یو دقیقه ما مخکې ویلې چې زم دا اوس درته کمپیوټر کې راوباسم نو د تا سکرین او زما کمپیوټر څه توپیر لري. ته دیني عالم یې ما ته نصیحت وکړه چې تا حدیث وایي چې درته شمېره زده نه یې حدیث مه وایه خپله تا ته زده نه ده.
ولې او بیا وایي چې فلانکی دې مړ شوی وایه څومره شمېر حدیث دی په کوم ځای کې دی صحیح البخاري کې دی ابن ماجه کې دی چېرته ډاکټر صاحب زه نه لته زه په دغه مجلس کې دا د خالد خپل سکرین باندې تا ته حدیث پیښوم سکرین ته ولې باندې مشره ته قاري سړی دا ما ته په دلیل کې پیښ کې او تا ته معلوم نه دی ما خدای اعتراض پرتاو کې چې تا حدیث پیښ کړی تا ته دا معلوم نه دی چې دا حدیث صحیح دی ضعیف دی څه دی چلو ٹھیک ہے ما چې کوم حدیث پیښ کړی درته چې دا صحیح دی چلو ٹھیک ہے ګوره مشره خلک د خبرې اوري ثبت یې په لیاز د خدای ماته دی ویلی چې ته د حدیث وایې ته یې ماته وایې ته مطمئن یې چېرته دی اوس زه تا ته وایم چې دا تا کوم حدیث ویلی ته ماته وایې چې په کوم کتاب کې دی او څوم شمېر حدیث دی خپله تا ته زده نه دی زما د ګوړې خبره وه او ستا د قتل خبره زما زه د زه پیښوم درته څومره شمېر حدیث تا ته زه په سکرین باندې راوړم ولې په خولې نه وایې په سکرین باندې درته راوړم یو منټ په سکرین خو ما سره مشته دی وه مشره په سکرین خو داسې چې خو سکرین باندې تا درته نو ته پیښ کړه خو بیا نه ته راته پیښ نه زما غه منې نو دا څنګه خبره زه تا ته دا وایم چې زه به خبره کوم نه ډاکټر صاحب راځه یو کار وکړو ته دا رامخته کړه دا حدیث ماته راکړه دا حدیث ماته راکړه مشره همدغه حدیث ماته راوښیه څنګه دغه در وشو دغه د قتل د فتوا حدیث ماته وښیه مسند احمد کې موجود دی کتاب درته نه دا اوس یې راته وښیه څه در وشم خو تا ویل سکرین کې درته ښایم که نه مسند احمد کې موجود دی مسند احمد کتاب در معلوم سکرین کې راته وښیه مشره صحیح عادي واش په ونیس یو منټ لای منه بخاري کې نشته دی صحیح البخاري کې نشته ضروري نه ده خامخا صحیح بخاري کې موجود صحیح صحیح د حدیث ټول کتابونه زموږ لپاره موجود اس مې پوښتنه وکړه مسند الاحمد کې ته راوښیه مشره صحیح یو منټ از وګورئ په سترګو صحیح